دې وروستیو کې په بېلابېلو سیمو کې خلک د ناپېژاندو کسانو او موټر سایکل سپرو له لوري وژل کېږي خو هیڅوک یې د پوښتنې نشته. تازه د کابل ښار 5مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې 2 عام خلک د ناپېژاندو کسانو له لوري وژل شوي او 12مه ناحیه کې د ملي دفاع وزارت پر 2 منصوبینو برید شوی چې یو یې وژل شوی او بل ټپي دی. کورنیو چارو وزارت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې له جدي تصامیمو خبر ورکوي او وایي په هره حوزه کې که څوک د موټر سایکل سپرو له لوري ترور شي د اړوندې حوزې مسؤلان له دندو ګوښه کیږي. وروسته له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف ګرځبندیز ولګېد، ترڅنګ یې د ناپېژانده وسلوال لوري هدفي وژنې هم ورسره زیاتې شوي دي. کابل ښاریان وایي وروستیو هدفي وژنو خلکو ته رواني ستونزې پیدا کړي او د خپلو ځانونو د امنیت په تړاو اندېښمن دي. دوی وایي چې د خرپ او ترپ بریدونه خورا خطرناک دي او حکومت دې د دغه ډول بریدونو مخنیوی وکړي. وضعیت خب بسیار خراب است. خود ما میترسیم برادر، یک جایی که میریم شب 1-2 نفر میباشه یا چندین تکسیوانا را خفه کرده کشتن، موترش بردن. وضعیت خب بیخی خراب است. وضعیت به کلی خوب نیست. کل جایی که میریم به ترس و لرز که با شال کشته میشیم، مال کشته 2 نفر که میشینیم میترسیم از پیشش. خصوصا در بخش موتورسیکل گشت بازار موتورسیکلایی که 2 نفره سوار میشن، ما شاهد از این بیشتر هستیم که اینا حمله های تروریستی انجام میدن. په ورته مهال کورنیو چارو وزارت د نامسؤله وسلوالو د چریکي بریدونو د مخنیوي پر وړاندې له جدي اقداماتو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزارت رهبري پریکړه کړې که د کابل ښار هرې حوزې اړوند کومه پیښه رامنځته شي نو د حوزې امیر په شمول به ټول مسؤل کسان له دندې ګوښه او پوښتنه به ترې وشي. در هر حوزه که ترور صورت بگیره با استفاده از موتورسایکل، فیصله رهبری وزارت امور داخلی است که آمر حوزه و چند تن از مسئولین رهبری حوزه مربوطه که اینا دخیل در تامین امنیت حوزه هستند به گونه آنی از وظایفشان برکنار میشن و مورد بازپرس قرار میگیرن. و شب گذشته 3 تن از منصوبین ارشد حوزه 12 به خاطر تروری که در منطقهشان صورت گرفته بود برکنار شدند. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د پیښې رامنځته کېدو په صورت کې د حوزو امیرینو د ګوښه کېدو خبر ورکوي چې د کابل 5مې ناحیه کې 2 ولسي وګړي د ناپېژاندو کسانو له لوري ووژل شول او تېره ورځ د ملي دفاع وزارت پر 2 منصوبینو بریدونه وشول چې یو یې ووژل شو او بل یې ټپي شوی دی.